په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالي مرستیال هم وویل اسلامي امارت دینی او عصري زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کړې او ژمنه یې وکړه چې د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د لا ښه والي لپاره منظم او معیاري پلانونه په نظر کې لري. ستر هدف دا دی د افغانستان اسلامي امارت او همداشان په خاصه بیا د لوړو زده کړو د وزارت ستر هدف پراخي او وده د پوهې د چې پوهې ته باید وده وکولای شو او پوهه او علم دومره عام سي چې هر انسان لاسرسی ورته ولري. لوړو زده کړو وزارت ډېرې لویې هڅې کړې دي او ډېر غټ کوششونه یې کړي دي چې هغه په هر ولایت کې په هر پوهنتون کې د پوهې او د علم کچې ته وده او ارتقا ورکړي. هیره دې نه وي چې د لوګر لوړو زده کړو مؤسسې په څلورو پوهنځیو او لسو څانګو کې شاوخوا 1500 زده کړیالان پر زده کړو بوخت دي.